والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم زلف देखी है कि नजरों ने घटा देखी है लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है जुल्फ देखी है कि नजरों लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका बाद मौत के मरीजों ने शिफा देखी है लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है यस्कुम कपसो चंद खाइस्तशी मोहम्मद खुस्ता परिशरानी मशिदाशी मोहम्मद यस्कुम कपसो चंद खाइस्तशी मोहम्मद चंद खाइस्तशी मोहम्मद ये जिस्ता इरफान स्तूरे वरसरवी या रसूला ये जिस्ता इरफान स्तूरे वरसरवी या रसूला जिक्रुना कदिर स्तरी वेद बशी मोहम्मद जिक्रुना कदिर स्तरी वेद बशी मोहम्मद सुन्नत पसो चलता खाइस्तशी मोहम्मद मुस्ताफा इशारा निमशी द्वाशी मोहम्मद ये मिसाल सद खाइस्ता दया विस्ता पैदा नचड़ी ये मिसाल सद खाइस्ता दया विस्ता पैदा नचड़ी आओ दया विस्ता पैदा नचड़ी आओ जमाल कायनात को जगाशी मोहम्मद सुन्नत पसो चंदा खाइस्ताशी मोहम्मद मुस्ताफा इशारा निमशी
سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ډېر عزتمندو حاضرینو سامعینو علماء کرامو قاری صاحب دعوت برکاتو قرآن خان صاحب نور علماء کرام مولانا فضل غنی صاحب دعوت برکاتو ټول حاضرینو عاشقانو محبینو د الله جل جلاله فضل دی د الله کرم دی د میلاد مصطفی دا سعادتونه الله پاک موږ ته راکړه. عزتمندو یو دوه قیدې بیانوم انشاءالله بیا د هغې تفصیل کې د رسول الله مبارک د محبت خبرې کوم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره دوه څیزونه تعلق ساتي. یو ته وایي سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم او دویم ته وایي صورت مصطفی صلی الله علیه وسلم. یو ته زمون په اصطلاح کې سیرت وایي د نبی علیه السلام د زندګۍ احوال عبادات او احکام، او دویم ته د رسول الله مبارک صورت وایي خشته څومره خوندور څومره خوږ څومره د نبي علیه السلام د قد او د قامت او د شکل او د شباهت سره د رسول الله مبارک د صورت مبارک سره تعلق ساتي. دې ته وایي صورت مصطفی. نو دوه څیزونه دي، یو ته وایي سیرت یو ته وایي صورت. دا سیرت بعده راغلی، اول صورت مصطفی دنیا ته راغلی. اول د رسول الله مبارک ذات پیدا شوی دی په مکه مکرمه کې، 40 کاله ژوند یې تېر کړی دی. بعده سیرت شروع شوی، 40 کاله رسول الله مبارک د الله عبادت کړی، الله یې خلقو ته معرفه کړی خو په طریقې د تبلیغ سره نه. کوم سیرت چې موږ نن ته په هغې باندې تذکره کوو، بخاري مسلم ابو داود ترمذي ابن ماجه سنن نسائی متابعین دا موږ نن وایو د رسول الله مبارک د سیرت تذکرې کوو. دا د 40 کالو نه بعد د 23 کالو خلاصه د رسول الله مبارک ده. صورت 23 سره تعلق ساتي، سیرت د 23 کالو سره تعلق ساتي. نو صورت مقدم دے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باندې مطابقت ساتي. اوس چې څوک انکار د صورت مصطفیٰ کوي دا هم کافر دی، ځکه نبي علیه السلام نه مني. او چې څوک د سیرت مصطفیٰ انکار کوي د رسول الله مبارک احکام نه مني دا هم کافر دی. موږ د دواړو الحمدلله د هغې منونکي خلک یو. موږ اوس سیرت مصطفیٰ منو، صورت مصطفیٰ منو. دویم نمبر قاعده د رسول الله مبارک د ذات سره 3 څیزونه چې دي هغه مطلوب. رسول الله مبارک پورې د رسول الله مبارک ذات پورې 3 څیزونه د امت نه مطلوب دي، د دنیا نه مطلوب دي. کائنات په دا 3 څیزونه د نبي علیه السلام سره د تعلق په بنا باندې ساتي. که چېرې نه ساتي نو اوس ته یې څه جوړېږي. یو ته وایي اطاعت، یو ته وایي محبت او یو ته وایي ادب. مجموعه خلاصه د امتي ده، د هغه د زندګۍ خلاصه دا ده چې د رسول الله مبارک په اطاعت کوي، د رسول الله مبارک سره محبت ساتي، د رسول الله مبارک په ادب کوي. دا 3 واړه چې چا کیو ابوبکر صدیق ته جوړ شوي. د کمال مالک حضرت ابوبکر صدیق ته جوړ شوی دی، حضرت عمر فاروق ته جوړ شوی دی، حضرت عثمان ذوالنورین ته جوړ شوی دی، حضرت علی کرم الله وجهه ته جوړ شوی دی. اجله صحابه ته جوړ شوي دي، چا کې اطاعت مو، چا کې محبت مو او چا کې ادب مو. چا کې چې دا 3 واړه نه رسول الله مبارک خبره منله اطاعت یې نه کوو، اطاعت ظاهري منلو ته وایي. نه د رسول الله مبارک سره محبت نه ادب ساتلو، هغه له ابوجهل جوړ شو. په مکه کې اوسېدو، د رسول الله مبارک ګاونډیو، د نبي
صلوات والسلام د آبا او د اجدادو له واقف وو، د نسب او د حسب نه واقف وو، لیکن د رسول الله مبارک سره نه اطاعت وو، نه محبت وو، نه ادب وو. ابو جهل ته جوړ شو، الله مو دې وساتي. درېم نمبر هغه کس چې هغه اطاعت د کمال درجې وو. دلته به امام پسې رسول الله مبارک پسې دلته به ولاړ په نسب کې او چې راغله او سلام به وګرځېدو نو هغه کې صرف اطاعت او ادب او محبت پکې نو چې سلام به وګرځېدو ان الله من علینا، الله تعالی په موږ باندې احسان کړی، یا ایها الناس اطیعوا، د دې اطاعت کوئ. دا رسول الله مبارک الله مکه کې پیدا کړ او مدینې ته راولېږه، نور څومره به احسان کړی، د دې اطاعت کوئ. چې بار ته ووته اطاعت یې وکړو، مونځ یې کوو، نبي علیه الصلاة والسلام پسې اقامت کو، یزدی ورسره ودرېدو، دوا سلام به پې کوو، جومات ته به راتله، لیکن چې بهر ته به ووته هلته به بیا خبره بدله کړه، خلکو ته به ویې پورې دا ونه منې. دا نبی آخر الزمان نه دی، منافقو عبدالله ابن ابی ابن سلول ته جوړ شوي. عبدالله ابن ابی ابن سلول ته جوړ شوي. څلورم نمبر هغه سړی چې هغه کې اطاعت نو، محبت او ادب د کمال درجې ده. څنګه چې په دې مسله کې به ډېر خلک اختلاف هم لري. هغه له حضرت ابو طالب سره جوړ شو، هغه د رسول الله مبارک خبره ونه منله په یو قول سره، ایمان یې راوړلو، محبت د کمال درجې او چې د ادب د کمال درجې د رسول الله مبارک کې ډېر عمر خدمت کړی دی، تر 30 کالو پورې د رسول الله مبارک خدمت کړی دی. د نبي علیه الصلاة والسلام سره ډېره محبت یې درود شریف الله وسلم. عزتمندو دا یو قاعده دا به ځان سره نوټ کړئ، چا کې چې اطاعت نبي علیه السلام متعلق دا درې څیزونه پورې مطلوب دي. موږ د رسول الله مبارک خبره کوو، هغه چې کوم اقوال کړي دي، کوم باره کې احکام بیان کړي دي، کوم احکام کوم څیزونه موږ ته بیان کړي دي، هغه مطلوب دي. نمبر 1 دویم محبت او درېیم ادب. اوس چا کې چې درې واړو د کمال موږ تاسو کو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ استاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره اطاعت کوو، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سره محبت کوو، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ادب کوو. یو سریه ساتي محبت ګری داسې څه دي محترم توجه، محبت داسې څه دي چې دا په کیفیت ظاهري سره نه ښکاري. یو سړی و چې دا محب دی، هلته څه علامه ده محبت پکې؟ اب ظاهري ډانچه تا تخفیف د محبت هغه کیفیت نشي بیانولی. ځکه د محبت تعلق د زړه سره دی، د محبت تعلق د زړه سره دی، او کوم څیز چې د زړه سره تعلق ساتي الله د هغې حکم کړی و. ځکه الله جل جلاله بیان کړي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که تاسو د رسول الله مبارک سره محبت ساتئ، محبت ساتئ الله څنګه به ساتو؟ محبت ساتئ الله سره مینه جوړول غواړئ، محبت جوړول غواړئ نو فاتبعوني. نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي ته ورته ووایه چې زما اتباع دې وکړي. اتباع او اطاعت دا دوه مختلف څیزونه دي. اطاعت په ظاهري ډانچه باندې د حرکاتو ته ویل شي اطاعت، او محبت چې دی دا اتباع نه مشتق دی. متبع هغه څوک وي چې د چا په زړه کې اتباع راشي نو د هغه نه بیا چې دی نو محب جوړېږي. نو محبت تعلق د اتباع سره، ځکه الله جل جلاله فاتبعوني، تاسو ته به تابعداري وکړئ. نو تابعداري په امور عادیو کې کېږي. تابعداري کې د الفاظ مشکل دي. تابعداري په هغه څیزونو کې کېږي کوم چې د عادت د رسول الله مبارک سره تعلق ساتو. نبي علیه السلام به خوراک څنګه کوو، نبي علیه السلام به تګ څنګه کوو، نبي علیه السلام به ناسته څنګه کوله، رسول الله مبارک به سلام څنګه اچو. دا امور عادیه دي. امور عادیه سره تعلق دا تعلق ساتي د اتباع سره، او چا کې چې اتباع راشي هغه د ابوبکر صدیق غوندې سړی جوړېږي. د ابوبکر صدیق غوندې سړی ته جوړېږي چې هغه ته حضرت عمر رضی الله عنه ورته یو موقع کې وایي
وایي چې ستا متعلق ما اورېدلی دي ستا قدر د دواړو جهانو سردار ډېر زیات کړی خو ستا د یوې نیکۍ ثواب ډېر اوچت دی که چېرې ته ما سره نن شعر یې وکړې او ما سره هغه نیکي شعر کړې ما سره هغه نیکي تقسیم کړې چې زه هغه نیکي خپلې نیکۍ تا ته درکړم او ته ما سره اوس نیکي خو د الله جل جلاله په دربار کې هغه ثواب ته ویل شي خو که یو سړی د نن نه دا عهد وکړي یاره چې زه دا خپلې نیکۍ دې پلانکې ته ورکوم دې پلانکې ته ورکوم شریعت دې باره کې څه مسله کوي شریعت وایي که چېرې ته چاته نیکي ورکې په کور د ثواب باندې ستا اجر نه کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابوبکر صدیق ته وایي چې ته د الله د محبوب و محبوب وي ته یار د غار هغه سفر کې چې تا رسول الله مبارک سره په هغه غار کې کومې شپې تېرې کړي هغه یوه یا دوه شپې د هغې ساعتونو یو ساعت ما ته مقابله کې راکړه زه تا ته د ټول عمر نیکۍ درکړم او د عمر رضی الله تعالی عنہ د نیکو متعلق رسول الله مبارک فرمایي وایي د دې نیکۍ د اسمان د ستورو برابر دی څومره لوی درجه لري څومره لوی حیثیت لري د رسول الله مبارک فارس میں کرنا مذکورہ یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نیکو هغه شمیره دومره چې رسول الله مبارک په حدیث کې بیان کړی چې د هغې شمیره نشته ځکه د اسمان د ستورو شمیره نشته لیکن د یو ساعت مطالبه د ابوبکر صدیق نه کوي چې تا د رسول الله مبارک مخ ته کتل او د رسول الله مبارک دیدنونه دې په هغه شپه کې کول دا هغه غار او د هغه سفر د مدینې منورې په هغه لاره کې نو د هغې هغه اجر او د هغې هغه ثواب دومره دی که چېرې دا تمامه دنیا راټوله شي د هغې اجر ته رسېږي نو ځکه هغې کې صورت مصطفی کتې شو او د صورت مصطفی د یوې لحظې دیدار د دنیا د ټولو نه قابلترین اوچتترین شخصیت د رسول الله مبارک په صحبت باندې جوړېږي معمولي یو صحبت یو صحابي د دنیا کاملترین انسان اوچتترین انسان ته جوړېږي د رسول الله مبارک په صحبت باندې د هغه په یو جنت کتو باندې جوړېږي دا اورېدلې صحابي تاریخ صحابي چاته وي صحابي هغه چاته وایي چې هغه رسول الله مبارک سره ملاقات شي ملاقات وکړي ایمان پرې راوړي او د ایمان په حالت کې وفات شي بس دومره وخت سره تېر کړي دا سړی د دنیا د کتبو د ابدالو د اوتادو د اولیاء کرامو د علما کرامو د غوثانو د هر چا نه اوچته درجه د صحابي ده د هغې وجه علما څه بیانوي یو جنت یو صحبت د رسول الله مبارک د هغې محبت او مینه د رسول الله مبارک سره ډېره وه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو بیبي د حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها دې واقعه ته بیانوم انشاءالله بیا دعا کوو دې د رسول الله مبارک سره ډېرې قربانۍ تېرې کړي ډېره مینه او ډېره محبت یې ساته رسول الله مبارک سره د نبي علیه الصلاة والسلام اظهار د نبوت نو کړي خلکو ته دا نه ویلي چې ما باندې ایمان نه وړئ لا څلوېښتو کالو کې پنځلس کاله کم اظهار د نبوت پکې دعوت پکې پنځلس کاله لا کم دي د رسول الله مبارک عمر 25 کاله دی د حضرت خدیجه الکبرا عمر 55 سال دی 55 مکی دور دی دې ته معلومات وشو چې نبي علیه السلام چې دی دا یو ډېر قابل او اوچتترین تاجر دی او زه خبر شوی یم چې دې تجارت ښه کوي نو خپل یو غلام یې راوبلل چې هغه نوم یې سره و هغه ته یې وویل چې لاړ شه رسول الله مبارک ته وویل چې راشه خدیجه دې غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او ته وی چې تا تجارت لپاره لګم راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او وی سره ته وی چې تبا رسول الله مبارک سره هر قدم په قدم وسی د خدمت پکې بوج بدو چته پل بدو چته مهار بدنی سي بیا د سفر پکې رسول الله مبارک ته پسو کا قدم کینی د څومره ادب او څومره احترام د رسول الله مبارک په کول شپه راغلی
شام ته بځئ قافله به بوځئ تجارت سامان به راوړئ ما ته چې واپس راسي د یو قدم خبره ونه کوي دومره تاکیداتونه بعد مې سره د رسول الله مبارک سره روان شو د رسول الله مبارک قانون زبردست د عربو بدل قانون چې بدل ته تجارت کو بل وطن ته بدلو نو هغه بدل ته نه پیسې واغشتو هلته به مال واغشتو هلته به مکې ته راوړل نبی علیہ السلام دا قانون بدل کړ لړو بازار ته ډایرکټ پیسې واغشتې د خدیجه کبرا رضی الله عنها او بازار کې سامان واغشتو روان شو او لاره کې د یهودي یو کلی راغی هلته هغه خرڅ کو نور سامان واغشتو بل کلی کې چې شام ته رسېدو په شام پورې اووه پیرې تجارت کړه اووه ځله خرڅ زبردست تجربه لرله نبی علیہ السلام پسند هغه مکې بیا تجارت شروع کو مکې ته واپس راغی چېرې ورسېدو خدیجه ورته وایي چې راشه نور ورسه پرېږده چې دومره ګټه خو ما ته چې په کال کې مې راکړه ده ما ته په یو سفر کې راکړه د کال عمره ګټه چې ما په هغې کې کروڑاو پیسې لګولې او دراهم به مې لګول په دومره ګټه ما ته چا نه راکړې علاوه د ده نه ما ته راشه ما ته ټول بیان وکړه چې رسول الله مبارک په لاره باندې څنګه کیفیت او ورته وایي چې دا خو دومره اوچت انسان دی دومره اعلی انسان دی د ده متعلق خو زه څه چې خلکو ته پته وپله وایي مونږ یو کلي سره کوږ شو هلته یوه ونه وه د هغې اونې لاندې د سردار دوجهان صلی الله علیه وسلم کېناستل وایي دا هغه د یهودي راغی او ما ته وایي چې دا سړی څوک دی دا پېژنې ما ورته وایي چې دا خو د مکې دی هغه راته وایي چې نه دا نبي آخر الزمان دی ځکه د دې اونې د لاندې چې څومره کتابونو کې راغلي دې د لاندې صرف انبیاء کرامو ناسته کړې ده او د ده دا آثار او علامات دا بیانوي چې دا نبي آخر الزمان د دې به نبوت وه وایي چې ما دا خبره واورېده زه حیران شوم هغه خبره چې خدیجې تنها واورېده هغې نور واقعات ورته بیان کړه دې نبي علیه الصلاة والسلام ته د نکاح پیغام ورکړی او یو زنانه مقرر کړه په دې باندې هغې نوم سفینه بنت حویله وه دا سفینه بنت حویله ځکه مقرر کړه چې ښځې د دې نکاح متعلق په بیان کې ډېرې ښې پوهېږي ښځو له خبرې هم ډېرې وځي تاسو به یاد ساتئ د ښځو متعلق درې څیزونه هم یاد ساتئ ښځو سره چې دې خبرې ډېرې دي ښځې جنګ هم ډېرې کوي او ښځو سره خبرې هم ډېرې خبرې ورسره ولې ډېرې وي ځکه د دوی چې دي نو ناقص العقل دي نو دې خبرې ډېرې کوي او رطوبت پکې سیوا دی نو خبره ډېرې کوي نو جنګ هم د ډېرو خبرو په بنا باندې کېږي یو سړی جنګ کوي نو هلته ډېرې خبرې پکار یا ډېر سکونه ګزارونه پکار لیکن ښځو سره خو ځینې سکونه ګزارونه شته دی نه هغوی سره خبرې ډېرې چې خبرې خلاص شي جنګ هم تیار شي که ته دې وایي که نه بیا رشین کاغذ ګولۍ واچوي بیا بل جنګ ته تیاره وي بیا که ډېرې خبرې چې خبرې خلاص شي جنګ هم خلاص شي د دې کار ده دوی سره خبرې هم ډېرې دي جړه هم ورسره ډېره ده ځکه مکر یې وساتئ نو د دې نه به ځان ساتئ نو خبرو باندې ښځې ډېرې ښې پوهېږي د دې نکاح متعلق نو خدیجې رضی الله تعالی عنها هغې کسه راولېږله سفینه بنت حویله هغه راغله نبي علیه السلام ته پیغام ورکړ چې د الله رسوله ته خو ځوانه مې مسکینه مې او چې دې یتیمه مې تا ته موږ یو مالداره ښځه وګورو واده وکړه واده ته محتاج یې چې بلکل واده ته خو یې به محتاجه خو ما سره به څوک مالداره واده کوي وایي چې دغه شان د خدیجې سره به خبره وکړم که نه نبي علیه السلام یې ته خو د سردارانو او د باچاهانو نکاحونه راغلي دي د هغې ټول ودونه مخکې شوي یو ابو هاله او یو ابو زید سره خو دې سره بیا د څه اعراضو په بنا باندې نکاحونه مات شوي نو ابو ما سره څنګه نکاح وکړي دې ورته وایي چې ما هغې رالېږلې وه د خبره مقرر شوه د حضرت خدیجې طلحه طرف نه دوه کسان مقرر شو د نبي علیه الصلاة والسلام طرف نه دوه ترونه د نبي علیه السلام مقرر شو حضرت ابو طالب سے اور حضرت حمزہ سے ابو طالب سے بھی زبردست فوٹبال استاد باقی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوصاف جمیله بیان کړ او د خلقو د عقلونو سره دغه موازنه په اشعار کې بیان کړی دا چې اے اهل مکه وره چې تاسو سره ډېر دولت دی ډېر نسبونه دي ډېر اولاد دی ډېر قافلې دي ډېر نفر یې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره داسې عقل دی چې د هغې په مقابله کې ستاسو د هر څه نه استعمال یو زبردست فتوی بیان کړی ده د نبي علیه السلام سره نکاح وکړه دې ټول خپل مال د رسول الله مبارک د قربان په دې ته محبت
او داسې په قربان کړ چې نبی رسول الله والسلام هغه ټیم کې فقیر او مسکین او محتاج دي ټول سيدونو ته دعوت شروع کړ د نبوت دور راغی نبی رسول الله والسلام باندې اهل مکه محاصره وکړه او درې کاله شعیب بن طالب کې نبی رسول الله والسلام بند کړ نبی رسول الله سره خبرې نه کولې نبی رسول الله سره معاملات نه کول تکلم خبرې وغیرہ سره نه کولې او په وغیرہ په بند کې خوراک بند درې کاله کې نبی رسول الله والسلام سره چې سخت تیر کړی دا یو حضرت ابو طالب سے او یو حضرت خدیجه کلبرا رضی الله عنها دا ګران کار دی چې په کلا کې څوک بنشي او درې کاله محاصره تمره سخت یو سره تیر کړی تاسو کتلې غار حیات با حضرت خدیجه کلبرا رضی الله عنها هغه بوډا ټول په بدن باندې یعنی هغه کمزوري بدن باندې چې کله د قوت اظهار وکړ نبی اسلام نو حضرت خدیجه کلبرا رضی الله عنها بیا د یو کال په عمر کې یو زنانه غار حیات خېږي او نبی اسلام په سلام په سلوي ورځې روټه وړي سمو خیال دی چې د بدن کمزوري وي او بیا زنانه وي او دومره سخت صعب وي اوس ولارم جوړ شي سورنګارم جوړ شو اوس کیسه بدله ده هغه وخت دا ټول سیدونه هغه دومره قرباني د رسول الله مبارک سره کړې ده څومره محبت لرو د نبی اسلام سره چې هغه وفات شو حضرت خدیجه تعالی او قبر کې کېښوده رسول الله مبارک په خپل لاس باندې کفن دفن او جنازه وکړه چې کېښوده قبر کې نبی اسلام والسلام مبارک چې قبلې ته اړول شریعت دا مسله ده چې کله یو مړی وفات شي نو دا مخ په قبر کې قبلې ته اړول شي نو پوره بدن او د صرف مخ یې د دوړې ځای په دې صورت کې شریعت یو بل مسله کوي چې کله ښځه وفات شي نو د خاوند او د ښځې متعلق دا خبره دا مسله ده چې هغې په منځ کې تعلق ختم شي بیا دا سړی د ښځې ته کتي نشي لاس نشي وروړی شریعت دا مسله ده لیکن د رسول الله مبارک خصوصیت دا هغه نبی آخر زمان دی دا خصوصیات هغه د هغه سره تعلق ساته د دې نوم ډېر جواب لري وجه دا چې دا خصوصیت د نبی صلی الله علیه وسلم نبی اسلام خپل لاس مبارک پر داغه مخ په اړه مخ په واپس اسمان ته سیده کېده بیا رسول الله مبارک کې به تم کړه مخ بیا سیده کېده سوال کې چې یا الله زه د حضرت خدیجه کلبرا راضي او خدای ته راضي شي یې استاد نبی ډېر اطاعت کړی دی اول اسلام راوړی دی استاد نبی سره سخت تیری کړی دی یا الله ته راضي شي ته راضي وا الله وکړانیږي حضرت جبرئیل علیہ السلام راغی چې دا الله رسول الله سلام وایي او بعد سلام نه فرمایي چې زما محبوب ته وایا زه د خدیجه کلبرا دا مخ چې دی دا ځمکې پورې نه لګوم ځکه د دې مخ ستا مخ مبارک پورې لګېدلی دی دومره قدر بیا د محبینو الله کړی دی دومره عزت او احترام الله پاک بیا ساتلی دی چې دا کله غار حرا ته بتله نو الله پاک جبرئیل علیه السلام راولېږه او ورته ویل چې جبرئیل ورشه ورته ووایه چې څوک الله پاک سلام وي په هغه چا باندې چې څوک زما محبوب ته غار حرا ته روټۍ وړي نبی علیہ السلام زر د تپوسو کو جبرئیل د الله نه تپوسو کا دا څوک د چا باندې الله سلام وایي جبرئیل علیہ السلام چې الله فرمایي حضرت خدیجه کلبرا باندې سلام وایي څومره اوچته درجه دا ټول د محبت په بنا باندې کېږي د ادب په بنا باندې کېږي زما د تقریر خلاصه دا چې د نبي علیه السلام په متعلق باندې د هغه متعلق موږ له درې څیزونه مطلوب دي یو دا چې موږ د رسول الله مبارک اطاعت کوو دویم دا چې موږ د نبي علیه السلام سره محبت کوو او دریم دا چې موږ د هغه ادب ساتو د هغه ادب او احترام وکړو نو ادب او احترام چې الته لاړ الته د ادب او د احترام لحظه برقرار ساتي او که دلته یې په مستحب یې نوم نه اخلي مینه به ورسره ساتي خلکو ته د رسول الله مبارک عظمت په زړه کې اچوي د هغې احترام به ورته په زړه کې اچوي بدګماني به ترې نه پیدا کوي د خپل محبوب سره د عشق او د محبت خبرې به کوي دا ټولې بنا دي په دې قاعده او قانون باندې الله پاک زموږ صحیح محبین جوړ کړي صحیح متبعین دې الله پاک جوړ کړي الله پاک د حاضرۍ په خپله درګاه قبول او منظور کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین